السلام علیکم قدرمنو دوستانو په نن ویډیو کې به موږ د هند رائټینګ په اړه زده کړو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې انګلیش پیپل څنګه د انګلیش کوچني توري لیکي. نو که تاسو هم د انګلیش خط خراب وي او غواړئ چې د انګلیش پیپل په رقم خط ولیکئ نو بیا دا درس تاسې لپاره دی. نو تر اضافه خبرو تیریږو، راځئ چې پیل کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. لومړی توری زموږ سره A دی، نو موږ A داسې لیکلی شو، ورپسې B، C، D، E. موږ اوس توري دلته په دې شکل لیکلی شو، خو چې کله یوه لیکنه کوو هغې کې بیا موږ سره نښلوو. F موږ په دې شکل لیکو، G، H، I، J، K، L. موږ اوس د انګلیش کوچني توري زده کوو چې څنګه د انګلیش کوچني توري انګلیش پیپل لیکي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زده کړو چې انګلیش پیپل څنګه د انګلیش غټ توري لیکي. سمه ده؟ نو اوس راځئ چې د انګلیش واړه توري زده کړو. کیو په دې شکل موږ لیکلی شو، دا آر دی، آر موږ په دې شکل لیکلی شو، اس. اکثره زده کوونکي اس نشي لیکلی، خو باید تاسو پریکټس پرې وکړئ. سمه ده؟ ټي یو، وی موږ په دې شکل لیکلی شو، W، سمه ده، او X. X موږ په دې شکل لیکو، ورپسې توری Y دی، Y، Z. نو دا اوس زموږ سره د انګلیش کوچني توري چې څنګه انګلیش پیپل د انګلیش کوچني توري لیکي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زده کړو چې انګلیش پیپل څنګه د انګلیش غټ توري لیکي او هغوی څنګه د انګلیسي لیکنه کوي. اوس تاسو دې تورو ته وګورئ، تاسو ته ډېر ساده ښکاري، خو چې کله تاسو یو ځای دا توري سره ولیکئ نو تاسو خط هم ډېر ښایسته ښکاري. او بل تاسو د انګلیش پیپل په رقم خط لیکئ. که چېرته د انګلیش پیپل لیکنه وګورئ او هغوی ټول همداسې توري لیکي لکه څنګه چې موږ دلته زده کړل. نو دا و زموږ درس. زه امید کوم چې تاسو به په دې درس پوه شوي یاست.